په تېره ویډیو کې مو د ګیک پروموټډ مینیو په اړه باندې بشپړ بحث درلوده او یادونه مو وکړه چې دا د هغه کسانو لپاره چې کوم لیول 2 سیلران دي په فایور کې او یا هم پرو دي او یا هم ټاپ ریټ سیلران دي هغوی لپاره دی، یعنی د نیو سیلرانو او همدارنګه د لیول 1 سیلرانو لپاره نه دی. او په دې مو هم یادونه وکړه چې دوی پروموټډ کې دې لپاره استعمالي تر څو زموږ ستاسو د دې لارې څخه نور اډرونه او ډېرې پیسې ترلاسه کړو، خپل اډرونه اعلاناتو ته سپارو، بیا ډېر اډرونه ترلاسه کوو تر دې لارې او بیا ډېرې پیسې ترې ترلاسه کوو. خو د نن ورځې موضوع مو د ارننګز په نوم باندې کوم مینیو چې په فایور کې ده هغه مینیو باندې بحث کوو. په ارننګ مینیو کې موږ تاسو کولی شو چې خپلې پیسې یا کومې عاید یا انټرنیټ څخه چې کوم انکم موږ تاسو لرو هغه کنټرول یا منیج کړو. یعنې په دې معنی چې موږ تاسو د میاشتې څومره پیسې ګټو، دا خو مې البته په انالیټیک مینیو کې هم دروښودله، د دې چې څومره پیسې زموږ ستاسو په پینډینګ کې دي، څومره پیسې زموږ ستاسو اویلیبل دي، څومره پیسې موږ تاسو پرچیز کړی دی، څومره پیسې موږ تاسو په ګټلې دي، همدارنګه څومره پیسې په پلان کې تاریخ کړي دي او څومره پیسې اوس موږ سره شته دي په اکاونټ کې. دا ټولې د پیسو مطابق کوم موضوع چې دا ټولې په ارننګ مینیو کې ده. همدارنګه کوم بانکي اکاونټونو سره چې موږ تاسو کولی شو خپل هغه چې د فایور اکاونټ ټچ کړو او د دې لارې موږ خپلې پیسې هغې ته واستوو. نو راځم د کمپیوټر سکرین ته په عملي بڼه یې درښیم. نو دلته لومړی راځم د ارننګ مینیو باندې کلیک کوم، ارننګ مینیو پرانیزم. په ارننګ مینیو کې تر ټولو لومړی موږ تاسو سره آپشن دی د اویلیبل فور ویډرا، یعنی 1258.40 ډالر چې دي فعلا موږ تاسو کولی شو اویلیبل دي د دې لپاره چې راویښ کړو. کولی شو دا په اسانۍ سره د دې څخه خپل ماسټر کارت تاسو چې پاینیر ماسټر کارت چې انشاءالله راتلونکي ویډیو کې پرې بحث وکړو چې څرنګه پاینیر ماسټر کارت په افغانستان کې ترلاسه کوو او بیا همدارنګه ځو له اې ټي ایم څخه یې د خپلې پیسې راوباسو. همدارنګه کولی شئ په پیپال څخه له پیپال لارې هم خپلې پیسې د اې ټي ایم د پیپال لارې هم خپلې پیسې دا کومې ګټلې پیسې تاسو کولی شئ د پیپال ته وړئ، د پیپال لارې خپل بانکي اکاونټونو ته واستوئ او له هغه ځای څخه یې بیا راوباسئ. همدارنګه پینډینګ کلیرنس 128.80 ډالر چې کوم دي دا په پینډینګ کې دي. تاسو ته ما په مخکې یادونه کړه پینډینګ په دې معنی چې کله موږ تاسو په فایور کې کار وکړو زموږ ستاسو پیسې 14 ورځې دوی له خپل ځان سره ساتي، دوی پر خپل بزنس او خپل کارونه پر مخ وړي. همدارنګه په ټولو فریلانسینګ ویب سایټو کې داسې دي او بیا 14 ورځې بعد موږ کولی شو دا پیسې ویډرا ته راشي، ویډرا څخه یې موږ تاسو کولی شو وباسلی شو. همدارنګه یوز فور پرچیز ما خپله دا هغه پیسې دي چې 156.53 ډالر دا هغه پیسې دي چې ما خپله په فایور کې له خلکو څخه یو څه اخیستي دي، یعنی ما هم خپله له خلکو څخه سرویس اخیستي دي. داسې څیزونه چې زه ورته ضرورت لرم هغه زه خپله نشم کولی، زه راځم په فایور کې سیلران ډیزاینران هایر کوم او په هغوی باندې خپل کار پر مخ وړم. همدارنګه ویډرا وندي یعنی څومره پیسې تاسو خلي تر دا د موږ چې دی 15,500.2 ډالر موږ تر دا د مخکلي دي. همدارنګه نیټ انکم ټول چې موږ څومره ګټلي 10,128.92 ډالر موږ ګټلي دي. او بیا راځو دلته چې دی بانکي سیستمونه دي، ګوره یو پیپال دی، یو بینک ټرانسفر دی، همدارنګه فایور ریونیو کارت دی. فایور ریونیو کارت او بینک ټرانسفر چې فایور ریونیو کارت او بینک ټرانسفر دا دواړو پاینیر اکاونټ دی. تاسو دواړو په دې دواړو کې باید پاینیر اکاونټ ولرئ، بیا کولی شئ د دواړو څخه ګټه واخلئ. د پیپال چې دی پیپال چې کوم خارجي هېوادونو کې کوم وروڼه او خویندې اوسېږي له هغه تر ټولو ښه خبردار چې دوی له پیپال څخه ګټه واخلي، ځکه پیپال ټیکس ډېر زیات کم دی، چارجز یې کم دی. دوی کولی شي خپلې پیسې پیپال ته واستوي، د پیپال څخه بیا خپل اکاونټونه دي لینک کړي د پیپال سره او د پیپال څخه بیا کولی شي خپل اکاونټونو ته پیسې واستوي د فایور لارې. همدارنګه دا تاریخ دی، دا هغه تاریخونه دي ګورو چې مثلا په 18 د جولای باندې موږ یو اډر کمپلیټ کړی، اوس په پینډینګ کې دي. د دې پینډینګ کلیرنس تاریخ چې دی بخښنې سره دا په 18 د جولای باندې دا د پینډینګ څخه خلاصېږي دا پیسې چې دا اډر مو کمپلیټ کړی دی. همدارنګه 9 د جولای باندې دا پیسې خلاصېږي، د پینډینګ نه خلاصېږي، اویلیبل فور ویډرا کېږي، یعنی د ویډرا لپاره د راویستلو لپاره چمتو کېږي. همدارنګه دا هم په 9 د جولای دی چې 2.40 ډالر دی. همدارنګه 20 ډالر دی دا چې دی دا هم په 9 د جولای دا هم په 9 د جولای دی. دا اډرونه چې دی ټول په یو ورځ کمپلیټ شوي دي. ګوره 6.40 ډالر دی، دا 2.40 ډالر دی، دا 2.40 ډالر دی. همدارنګه تاسو کولی شئ دلته دا هم په هغه باندې کوي فلټر یې کوي. تاسو ورته وایئ چې ما ته هغه پیسې وښایه کوم چې مثلا ما همدارنګه دلته
کوم چې موږ مثلا په 2020 میلادي کال کې ښکلي دي نو دلته راځي دلته ټول هغه پیسې ښیي چې موږ په 2020 میلادي کال کې ګورئ 200 یو ځل ښکلي 390 بل ځل ښکلي 630 بل ځل ښکلي 940 بل ځل ښکلي 420 بل ځل ښکلي دي 98 بل ځل 80 بل ځل 340 بل ځل ښکلي دي 40 بل ځل ښکلي 900 او $9 بل ځل ښکلي 340 بل ځل ښکلي دي. همدارنګه ښکته وګورئ نورې چې څومره پیسې موږ په کوم کال او په کوم میاشت کې ښکلي دلته کولی شي تاسو په میاشتو باندې هم کیټګرایز کړئ. مثلا زه ورته وایم چې په سپټمبر میاشت کې ما څو پیسې ښکلي دي 98 یو ځل ښکلي دي او 80 بل ځل ښکلي دي. بیا ورته وایم مثلا په فبروري کې ما څومره پیسې ښکلي بیا راته وایي چې 340 یو ځل ښکلي 340 بیا همدارنګه نور هم څومره پیسې موږ ښکلي هغه دلته موږ ته کیټګرایز کوي. نو دا وا د همدارنګه دلته یو بل آپشن دی ایکسپیکټډ ارنینګ کولی $10 یعنی $20. نو فعلا موږ سره چې کوم اډر اوپن دی هغه د $25 دی. $15 چې د 5 ټیکس دی وباسي د $10 پاتې کېږي. نو راتلونکي کې چې که چېرې موږ هغه اډر کمپلیټ کړو موږ توقع لرو هیله لرو یا امید لرو چې موږ $10 نور هم وګټو. دې د وجې ایکسپیکټډ ارنینګ لیکلي دي.